بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دي او راغلی ما ډنډو پل کې زمونږ ډیر خوږ ملګری اشرف علي خان چې کوم دی هغه دکان ته ناست دی او لوښي جوړوي. هغه یو شعر دی چې تاله پې یو سپک منګې جوړوم چې ګودر ته وړي دی غرض د پاره مې کولال ملګری کړی دی. اشرف علي خان لا سره دی. اشرف علي خان لګیا دی ګملې جوړوي، وړې ګملې جوړوي. څونه وخت نه دی دا کار کوي او دا ګملې اوس نن سبا په سریټ کې دي، خرڅېږي نه خرڅېږي، حالات کم طرف ته روان دي. آیا د دې د روزګار چې کم دی د ګرانۍ د وجې خراب شوی دی که نه هماغسې روان دي؟ نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. السلام علیکم اشرف علي خان. وعلیکم السلام. سوجي په خیر. ډېره مننه ستاسو په شکریه د کولو تاسو راتګ باندې. ښه مهرباني. اشرف علي خان دا راته ووایه څونه وخت نه دا کار کوي؟ زی زما پکې تقریبا 20 کال ته خبره ورنږدې شو. بس تقریبا 18 سال مې کار وکړو، بس 2 کال مثال خبره چې نور کار وکړم 20 سال شو. صحیح. د بچپن نه پکې دا صحابه لګي کار روزګار کوو. دا موسمي دي که څوک کار څنګه ګمله غوړ تیارو وي کم سیمپل ازي کنه تیارو. غړم شته وړم شته لکه دا اوس موسمي دي. صحیح. لکه د باندې یو لستو ورځي اډر شته بیا به پس غړ جوړو. او چې قسمه اډر لکه راځي کنه لکه څوک څه غواړي څه غواړي هغه شی هم تیارو. صحیح. اډر مطابق به دی چې کار پکې رواني کار نه بغیر کارو کې بیا پرتی وینو بیا چنک چې اډر راشي یو سینو بس خلاص کله پرتی وي بیا. او جن بس کار کو لګي پکې مشغولانه. اوس یو ټراله خوره پسو راځي. اوس تقریبا په موږ روډي 25000 روپیا ټریپو. خو کیم چې اوی چې ډیزل ګران شي وي او ټریپ 1000 روپیا سیوا کوو. نو موږ ته دا څه یو کال نه کی دا سوټونه خېجو زموږ ریټو ما غریټي تاسو روزانه ریټونه خېجوي. شګم دغه سیمه خبره په 3000 ټریپ روز 4000 یادې کنه. دلته کې د کور کارخانه کرین مې 10000 روپیا کری و یا چې ربا دی روان 24 لا په مثال خبره چې مونږ غری سی واکو. مونږ ته را سکار یو کال نه ته چې د مارکیټ دنیا نرخ نو هغه سم مطابق کار وکي. خبره ته وای چې تاسو په دې کار باندې د ګرانه سره اثر پریوته دی کنه؟ اثر سوي له پریوته دی. ځکه چې تقریبا نه همیش په ګودام کې روانه ده نو تقریبا 5 لک روپیا نسخه هم پای کړی. خو چې راګرځي کی زموږ د سره سپین شي مشکل لګرو ګرځي. صحیح. اجا هغه نه به اخلاص شو لنګ غواګانې هغه نه به اخلاص شو. اجا هغه چې یو سکار کو نه هغه په قرض وکاو. صحیح. لکه هغه چې لکه روزګار کې پیدا نشته چې مخکې لکه کوم پیدا و کنه نو له په روانو چې مخکې به شزر وینو لازم کور کې کار په روانو. اوس هغه کور نه چې کم دی کو نشتار سره خلاص شو. روزګار لکه بیا نه ورېدو چې رزق کم پکې د کو صبح روزګار د ساتیا نشو کول نشو ګران کار او د سره زم لکه مختیو. صحیح ده. اوس کدا کوم ځای جاړي مونږ کو نو دوه زمونه بیا نو کار نه کی او دا زم دا چې کار دی کنه د پلان د نیکو د مشرانو زم کسبونه دي بس لګي وبګي. صحیح. نو شکر دی بس هغه لیم پکې روان دي خو هغه سي لکه خوان مزه شو لکه په دې شکر دی الحمدلله لکه شکر دی چې عزت هم پکې جوړ دی. د سړی مړ ژوند دی نو ځا کپڑے بدلې کولار شو مړ ژوند دی کو. صحیح ده. نو لکه په دې خای چې بس خپل روزګار دی او لکه پابند چې بل چا سره کار کوي پابندي وای نو بیا به ته مړ ژوند نشو کولای. صحیح. او نو درته وای ته کم قسم لوخي جوړې ده خو ګملې جوړو چې څه لکه مونږ دا جوړو چې انچ ګمله موسمي ورته وای. دې کې مونږ 8 انچ جوړو 10 انچ جوړو 12 انچ 14 انچ 18 سیس کې 22 سیس کې چې کم سیس خلک غواړي کنه ناغه سمون بیا تیارو چې مون سره نور کم سیزونه دي خزانه اشترا سره مثلا ګملې ډیکوریشن والا شته ساده ګملې شته. خاص وجیه ته ټول ریکارډینګ برابر کوم په سکرین باندې خلک ګول لګاو سم د بټیم دا کړي لګي سار تقریبا 3 بجې و مزدوران راځي. بټه اور شروع کی نو 8 بجو پورې 9 بجو پورې داخلي ډیوټي او زه په خپل ځان یو غنټه ما کار کوم بیا خپل ځلاندې وزم کار کوم. او نو سوای بجې بس هغه ټیم دی بس کی الحمدلله. صحیح ده. د عزت کاروبار دی جره باندې आवाज نشته دی. صحیح. د کسا بنځا را کو ولا بکارو کو کني بس بغیر لګي کار کو بس غره کوي. صحیح ده. بس باریم دی کو څوک تا سره رابطه کول غواړي او وایي چې یاره مونږ په اډر باندې سامان تیارول غواړو یا چې کم نه تا سره چې دا کم سامان دی دا نه اخیستل غواړو خپل نمبر ورته ووایه که 315 19 15 323 بیا ورته ووایه 315 19 15 323 دا راته ووایه تاسو د عمل کم زیاته دي. زمو مال جی ډیر راکوته جی اوس وخت کې جکمی دا سه متنو نصر شو تنه پارم نصری پارم شو دا سه کچګړې خیالي کمپلیکس دا غازی کوم ډې چلیږي مردان ګلی باغ شو دا سه لکه پنډې شو ملتان شو ګجراواله شو ا لاکو ته دا سه خوريږي
د هغه زمالون دلته کې راځي د دې زمالون زموږ دلته کې ځي صحیح نو بس هغه لین دین روان دي صحیح خو نصرو ولم په خساره کې چې پیسې بندي دي هغه مو یاره بس حالات ډېر خراب دي او گزاره وکړه بس موږ سیده گزاره وکړو چې محکم گزاره وکړي کنه نو گزاره سره په یو بل گزارو نه کوي نه بس گزاره کې د اثر زموږ سپین شو ته چا لاړ شو نو موږ د حسابونو نه ختمېږي ځکه چې 10,000 مخکې راکړي دلته کو د 6,000 لارې جوړې وي نورې چې هلکه مال یې راکړه مال یې راکړه نو هغه لین دین ټول د لږې لږې وسسو کار پرې روان شي ځان له پکې بعد وخت کې وړم نشي وړی چې یاره دا وګوره دې غټ کاروبار ته وګوره دونه سړی خساره کې شي چې هغه هم بیا ډېره ګرانه شي خو بس الله پوره کړي چې ډېره ګرانه راځي زه ته خپل کارم کوم یو دوه خبرې کوم قدرمنو د اشرف علي خان چې دا کم خبرې وي دا د دې معاشري وګړی دی او دی چې دا کم خبرې وکړي نو دا په دې باندې تیریږي لګیا دی کار کې ډېر وخت شو خو وای چې حقیقو پکې ځکه نه چې دلته پټرول روزانه ګراني کې ډیزل روزانه ګراني که روزانه نه نو 100 روپۍ چې یو ځل ګران شي نو دی په دې کار باندې ډېر اثر پرېوځي نور خبرې تر سره هم کوم خو د دې دا چې کم لوخي دي دا هم وګورئ چې دی کم لوخي جوړ کړي دي چې ویل ډیکوریشن والے دی را سره منګي را سره هم شته چاټۍ را سره هم شته دغسې د خزانې هم شي دا ټول وګورئ او دی چې دا کم نمبر دی نو دا هم ځان سره یاد ساتئ ځکه چې که ستاسو د لوښي په کار وي نو په دې نمبر ورسره رابطه وکړئ خوشحاله راته اوسئ